سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه، اختر مو مبارک شه. زه مصطفی میاخیل، سید حمایت الله سادات، شاهد او حبیب ګلزار ټول را سره دي. فرهاد مومند راغلي و د جلال آباد ښار ډنډ غاړې ته. غواړو چې تاسو ته یوه ښکلې په زړه پورې خپرونه وکړو. دلته ډېر شمېر هېوادوال راځي، میوې وړي، وچې میوې وړي خپلو کورونو ته، بچیانو ته، مېلمنو ته. دوی سره به هم غږېږو، دوکاندارانو سره به هم غږېږو، هېوادوالو سره غږېږو. تاسو راسره پاتې شئ. سادات صاحب چطور هستی؟ والله خوب است. خودت چطور هستی جانی؟ والله خوب است. اینا طرف برو التبا عندش سیده تل میشه. بسکل ولا زوزویا. کاکا گپ نمیزنی. کاکا غوسه و دخکاری. ترازه سی ورسو پس کاکا ماشاءالله دس ځوان سوی ده دسي. کاکا څنګه؟ جوړې وروره. ته به ته خدي. خیرته کړای ده. ورسمه نوم دي چې ده کاکا. نوم یې اجید ګل. اجید ګل د کوم ځای؟ دی لوګر. د لوګر ماشاءالله ماشاءالله. احمد ځای؟ نه سبزی. سبزی خدیر خدای ډیر خدای. څنګه دي کاکا بازارونه څنګه دي؟ شکر الحمدلله الله راضي الله دې نش ناراضه. خپل نصیب قسمت را رسیږي وروره. چې شي دی وړي خپل کور د میلمنو لپاره بچا. ولکه مې شي مړ وروره. تر دې مانځه والد خپل دې خبره کیس بیګان نه لرم. د نن کار تر وتله یا. ها. چې څنګه باندې وای نن کار تر وتله هیڅ شي نه لرم. اوکې. بیګا ته وګور الله دې رحم وکړي. بیګا ته وګور خدای دې خیر وکړي. الله مالک دې الله. او بیګا ته خبر شي. خدای په خوشالي راوځي د اختر خدای په خیر کې. او خدای مهربان دی خدای ناراضي. بالکل مسافر ته د پیغام د هیوادوالو ته پیغام لري په وطن کې کوم دي. د هیوادوالو ته خدای پیغام لري. خدای دې الله دې اسلامي امارات توفیق دې نیکو ورکړي چې خلکو سره ښېګڼه وکړي او خلک ښه لارې ته برابر کړي. خلک باندې ظلم ونه وکړي، تعالی ونه کړي. دا خبره د خلکو سره لاس وکړي، غریب سره لاس وکړي، کومک وکړي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خدای مهربانه ده. او د مسافر ته خدای په لور سي، خدای دغه په خپل امان کې ساتي. امين کې امين کې. ډیر مننه کاکا. الله دې په دې دنیا ارمان نه پرکا. امين. تاسو سره جنتي سره خوشاله. ډیر مننه. موږ دې طرف ځای ښه باندې سم. سادات صاحب راځي چې په مخ کلار شو. د نور هیوادوال دې سره هم خبرې کوو. څه شوې؟ څه وای دی؟ څه ویلې؟ چې شدي؟ دا چې دي؟ دا چناچور دي. چناچور دي؟ دا په څو اخیستې چې پټ کړي دي؟ دا مدینه رواشته. د کوم ځای؟ شینوار یې. شینوار وې. ښه څومره در اخیستې وې؟ لږ مې رواشته. غلا باندې؟ غلا باندې ولې راخلې؟ نه ښکاره مې رواشته. ستر دې جامې کړي؟ نه. رښتیا وایه دروغ نه وایه؟ قرباني؟ نه مې ولې؟ نشته. نشته؟ الله خوش ده که نه؟ الله بر څه وکړي؟ صحیح ده که نه؟ بس مزې یې کوه. راځئ سادات صاحب مخکې ورشو. دا کوم هغه دی؟ دا ودان افغان. درنو هیوادوالو تاسو ګورئ ماشاءالله د ننګرهار ښار ده او موضوع د اختر همداسې مرکې کوو. څومره هیوادوال راغلي دي دلته کاروبار ته او څوک سوداګانې اخلي. نو ماشاءالله بازار بیخي ګرم ده. د جلال آباد بازار نو د وروستیو کې ماشاءالله ډېر ګرم شوی ده. څنګه سادات صاحب؟ والله بس بیخي بس ګړه ګوړه زیاته ده. او دا نه یو افغان کډوال هم راځي، ټول ننګرهار ته راځي. چې د اختر ته وخت دی پوه شئ. خو بیا هم ښه دی بس هیوادوال بس خپل د وس مطابق بس. بالکل بالکل. دا پهلوان چې خرڅي پهلوان ستړی مه سې. جوړې په خیر ښه جوړې. چې شي خرڅی؟ چاکلیټ. چاکلیټ دا د کوم ځای نه راوړي دي؟ دا مې د کابل نه. د کابل نه راوړي دي. کیلو په څو ده؟ کیلو په 100 افغانۍ. 100 افغانۍ. ښه ماشاءالله ماشاءالله. څو قسمه دي دا؟ 15 قسمه. 15 قسمه. تر اوسه پورې څومره خرڅ کړي دي؟ 1500 مې کړي. 1500 ماشاءالله. ګټه د 1500 کړې ده. آفرین آفرین. ان شاء الله زما خام پورې خرڅ ده یو 1500 نور هم ګټي. صحیح ده که نه؟ نوم دې څه و؟ نوم مې سمیر. سمیر. د نور ورځو کې هم دا خرڅ که نه صرف د اختر په دې ورځو کې دا خرڅ؟ اختر په ورځو کې خرڅ. نور څه بیا کوې؟ بیا نور خپل د غاډو مستری یم. ښه ماشاءالله. کوم غاډو؟ د اینو د ټیلرو د شیانو دی. ډېر ښه ده ماشاءالله ماشاءالله. بس موافق اوسئ، ژوندی اوسئ، ښه اختر ولرئ. ډېره مننه. د مور پلار ډېر عزت کوه. صحیح ده؟ او بالکل. ښه راځئ مخکې ځو. شاهد خانه څه شوې؟ حبیبه راځئ که نه؟ موږ هم یوازې پرېښي. سادات صاحب وایه که نه؟ خاطر د مخکې ما چې هیوادوالو له مزاحمت هم ونه کړو که نه سوداګانې دي. که نه بالکل بالکل. دا په دې خاطر باندې بالکل. دا ګوړه ده ګوره. ښه ډنډ غاړه په ګوړه او په وچه مېوه ډېره مشهوره ده. دلته کورت اوهو کورت چای لګوي ده ولې؟ راځه دا چای ده ماشاءالله ماشاءالله. ستړی مه سې. خیر اوسې څنګه ښه یې؟ خیریت ده.
څنګه د بازار څنګه ده شکر د بازار خو ښه ده. سر باندې درد ستړی شوی که څه وجه چا دې لږ باندې کړی دی پیسان ته بېګا مې خوب نه و کړی، لږ سر مې درد کو، چای مې راواخیست. دا چې وایې د کوم ځای د لغمان. لغمان یې ښه چې کوم ځای همغسې ژبه در سره کومه که نه زه به درته وایم که ژبه درته وایم ژبه راته ووایه، زه به راته مه وایه، کوچی خو نه یم که نه. ښه ډېر ښه ده قیمتي شي خو به نه یې سوداګانې شکر د قیمتي نشته دونه ماشاءالله. هو خلک څنګه دي راضي اخلي خلک وو الحمدلله ښه سودا کېږي. د خیره سره د اختر شپې ورځې د بازار خو به ووهې چکر ته به چېرې ځې که نه و چکر ته ځو له خیره پغمان هم نظر کې نیولی نه دا پرې اختر کې پغمانه ماشاءالله ماشاءالله یوازې که نور څوک سره دي نه انډیوالان شته، یو موټر برابرېږي 15 نفره. مور پلار دې ژوندي دي ډېر عزت یې کوه صحیح ده نه نه ژوندی اوس. اختر ولري خوشحاله اختر ولري مبارک مسافر لري په خارج کې څوک شته دي او یو کاکا مې مسافر ده، څه نومېږي عزت الله، په کوم ځای کې ده فرانسه کې. فرانسه کې عزت الله کاکا وراره دې ګوره داسې شنه چینو سکي چې مزو کې ده بیخي ښه بس پیسې مور ته رالېږه پروا نه کې عزت سره شته او پیسې خو رالېږي، الله دې راته ژوندی لري، پیسې چې راونه لېږي خو څه وخورو. ډېره مننه څه پیغام ورته کې څه ورته کاکا ته دې ووایه کاکا ته به مې څه ووایي، الله دې ټول مسافر ژوندي لري، الله دې ټول مسافر خپل وطن ته راولي په خیر. بس مننه، کور ودان ژوندی اوس. راځه نو سادات صاحب عزت الله خو خو ماشاءالله ماشاءالله دا د ګور ورته دې ته به هغسې راتاوېږي دا ډېر رش دی ورباندې تاسې راځئ رش هم ډېر دی ورباندې لانجه را سره ونه کړي لانجه باندې مو وانړوي دا سړی ډېر غوسناک هم ښکاري په رش کې هم ده السلام علیکم سودا به هم خرڅوي خلکو سره به خبرې هم کوې او موږ ته به هم وخت راکړې صحیح ده او بالکل بالکل کاکا تاسې ښه یاستئ دا زمونږ کار هی چټپټي ختموي څنګه ده شکر صاحب کوم غلط شوی نه نه ان شاء الله غلط شوی نه مداخل ښه ښه 1580 کوم شاګرد نه لګي چې زه سره ودرېږم او 215 غره وړه ورکاو دا سړی ډېر رش کېده دا وبرېدو صحیح ده دا ملګري ورسره دي شاګرد خو نه یې پکاره نه 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 یو شاګرد کې لګېږي خو ګوره څو دې ګټلې دي ولا ډېر مې ګټلې د غریبانو حق پکې ورکوه صحیح ده او چې غریب راغی او د قاري صاحب ته خو د کاکا ته او دې ماما ته دونه زیاتې ولا پروا نه کېدا لري خو دې درې کسان سره ډېره ګزاره وکړه صحیح ده ځکه غریبانو سره به ډېرې ګزاره کوي موږ تاسې مسلمانان یې الحمدلله بیا غریب حق را باندې لري او بیا د اختر چې دا لوی اختر د دې قرباني چې کوو د خلکو لپاره کوو که نه د الله رضا لپاره خو خلک به یې غوښې خوري نو داسې دا مې وکړم چې یې کوه ولې نه په سترګو ما ته داسې نه ښکاري ډېر غټ نه 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 زه بس خوشحاله اوسئ راشئ تا سره نو قربان دې شم ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو سادات صاحب دا په ودان افغان مصطفی میاخیل ټیک ټاک فیسبوک یوټیوبر څه کې ګوري مولوي صاحب چې دی واخیستله والله من خو داسې لږ ټاکه پوکه سامان واخیست شیان له یو څه قیمته دي قیمته دي ورته وښیه لږ مراعات نه کوي دا ملګری که نه دا لکه مغه واخیسته چنچور دي ماشاءالله او پسې چڼې دي. چڼې دي لږ بادام هم واخیسته مایزه ملګري راځي د اختر شپې ورځې دي سړی یو څه باندې به په کور باندې به اختر نو اختر زمونږ په کور دی زمونږ ګمرک ملګري دا مې ورور ورور دی ماشاءالله واده جوړ کړی نه واده خو نه دی کړی دا خپله خطې خاص وکړی دی نه خو صحیح ده کې خاص کې خدا خو د کور معامله کې دا ډېره بده ده چې تر اوسه پورې ما شپږ بچیان دي ماشاءالله ته هم داسې ګرځې دا سړی لکه کور کې جنګونه کوي خو لکه حالات خراب دي ټپ مخې ته راتله لغته سطل مخې ته راتله لغته لغايتي خو وایي بیګا سبا یې جنګي ښځه راته وکړه مې لږ ګزاره اول بم شروع وکړه چنده راکا وای شوي الله مهربانه ده الله مهربانه ده بس بخته که خدای خلاص کړي کنه ان شاء الله دې ملګرو ته بیا هم توصیه وکړه چې خلک غریبانان دي یو څه هغه ورسره خلکو سره مراعات وکړي اول نه مې شروع کړی څه ورته وایي اختر شپې ورځې ده نو خلکو نه غوښتنه دا ده خاص کر دکانداران نه چې خلکو سره مراعات وکړي او توصیه مې ورته دا چې خلکو سره ډیره گزاره وکړي 10 روپۍ دی وګټي حق حلال دی وګټي ځکه زموږ تاسې د وطن حالات ډیر خراب دي او بل ماجر ډیر راغلي ماجر ته باید د خلکو ډیر پاملرنه پامي ورته ځکه چې هغه چې راغلي دي تقریبا ځان سره صرف منګل ته وظیفه ده ګمرک صرف ځان سره لاړې راوړي نور هیڅ شی نشته ورسره بالکل چې راځي د لارې خرڅ هم ورسره نو دکانداران هیله دا د ارزو ده چې خلکو سره مراعات وکړي گزاره وکړي د اختر شپې ورځې دي بالکل ځکه الله ټول ته خیر
افغانان چې دي افغان کډوال چې کوم راغلي دي همدغه موږ تاسو مینه ته ضرورت لري محبت ته ځکه هغه ته وخت تیر کړی ژوند تیر کړی دلته نه بلد دي خو دلته باید دومره مینه محبت موږ ورکو چې بس هغه ظاهر شو بس وایي چې الحمدلله چې خپل وطن ته خیر د راغلی حکومت چوکاټ خو داسې دی چې مشرانو دومره مینه ورکړې دونه مینه ورکړې یعنی پلرونو به هم دونه مینه نه وي ورکړې بالکل حقیقت هلته چې موږ تاسې وضعیت وګورئ سهار 8 بجو ودرېږو شپې 10-12 بجو پورې موږ کار کوو. الله دې خیر بس ډېره ډېره مننه خوشحاله اوس خدای مو باد لري ښه اختر ولرئ سړي ته وګوره واده غم وکړي سادات صاحب راځه نو الله دا پکې راغی بطقه پکې راغله بطقه ښه ملګرو دا ډن غاړه ده دلته نو ماشاءالله رش ډېر زیات ده تاسې مولوي صاحب خبرې واورېدې ډېرې ښایسته خبرې وکړلې د افغان کډوالو په باره کې همداسې د غریبو هېوادوالو په باره کې دلته نو ته راځه د خپل ملګري لږ وګړو ته چې کړې ته راسه که نه ته څنګه یې ته راسه سترګې سرې دي ما مه کړه ته راشه حبیبه ته څنګه یې سلامونه نیکی هیله احترامات په دې هیله مننه څو جوړه جامې ته کړې اختر ته جامې ته خو یو جوړه مې کړې شکر الحمدلله 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 او ځان ته د خې چپلک یو خا غم کړی دي کنه او تا ته هم راوړي دي نه یاد دی ولوي په هغه راځه کنه What is your name? دلته روانم سودا مې کوله تاسو مولې دلته مو درولم ما ظالمان اول نه موږ سره سودا مې څنګه ده خیر اختر ته تهران روان دي خلکو ته چې ګورې ښې پیسې ورته راغلي دي خارج نه ما بازار ګرم دی معلومیږي او بس خلک وایي چې پیسې مېسې نشته ښه ډېرې پیسې دي خلکو سره دي معلومیږي تو ګوره خوا دې خوا دا خو خیر ضرورت ده نو که نه یم راخلې به مستې نه څوک دلته نه راځي سودا پسې راغلی هم دا تاسو ستا خارج کې هم څوک نشته تا کومه کړې پیسې ما کرکټ کې برابرې کړې زه ښه اختر ولرې ښه چې چې چکر وهه بیا موږ هم یادوي څه ده ته څنګه یې ولا خیر الله اختر ته چې ولا خبرې کوم اختر ته دې جامې مامې کړې دي ولا یو جوړه چې راته تا کړو دا بل اختر ما غره سره ظالمان دي په قرآن غټ ظالمان یې زه خیر یې ما به خدای نیام لکې خولا کوم خیرات راوغواړم کنه مال ما غستا جوړه د ما خو بدی کاکا سره ورته کاکا څنګه خپه کورت څنګه دي کورته د کوم ځای دی علي شنګه الله خو دې سعودي ته بوز اشته امین کې امین کې امین کې ښه دې ماما سره موږ په روزه کې لږه خبرونه کړې وې یاد شي مزه کوه ښه صحیح اوس خو ته مصروف یې که نه یاره زه بېرته راتاوېږم راتاوېږم ته خو اینجا ځایداري ښه نو داسې ملګرو د بازار حالات وګورئ شاته په ګڼ شمېر ګڼ تعداد باندې خلک راغلي اکثره خلک بیا نو د شپې لخوا راځي خو دا د ډنډ غاړه د اکثر داسې خلک چې هغه لرو ځایونو راغلي دلته اوس سوداګانې کوي څه ده څه وایې څوک غوسې کوي راسه څه وایې څه دې ویلې دیم پکې راوړه دغه دی اصلي پرېږده هغه پرېږده کښېنه څنګه یې ته شکر ته خپله څنګه کوم ځای ننګرهار یم ننګرهار کې د کوم ځای ننګرهار کې بېسود ولسوالۍ سود ماشاءالله ماشاءالله د خپل ځای ده دا اوس خپل ونیسه دا ماما دې څه ده دا مې تره دی تره دې ده اختر ته برابر یې له خیره اوله خیر چکر ته به چېرته ځې انشاءالله اراده خو مې کړې ده کاپیسا ته کاپیسا ته دا دې څه ده دا ملګری ونیسه ښه مالکه قرض که دې چا نه راوستی نه قرض خو راوړو قرض که نه یې راوستی نوم دې څه ده څوم صنف کې مکتب نه وایي ولې مکتب ووایه یو نه کارخور وخت کولی شي مکتب ووایه صحیح ده څه پیغام دی د هېوادوالو ته څه وایې ځوانانو ته څه وایې هغه ځوانان چې د اختر په ورځو شپو کې موټرې تیزې چلي یا موټرسایکل یا رکشو باندې سټایلونه کوي که نه هغو ځوانانو ته څه وایي ځوانانو ته دا وایو چې اختر شپې دي باید هر څه په قلاره په طبیعت چکرې وایي هر ځای راځي خطره ده ډېره او په تیزۍ سره باید یو کار ونه کړي پوه شي ښه په طبیعت هر څه چکرې وایي هر څه دغه کې په خپل اندازه باید وکړي داسې نه چې تېز لاړ شي ځان خو کې یا بل خو کې ضرر ده ډېر بالکل مننه یا د مرګ خطره ده پکې بالکل بالکل ډېره مننه خیر خوشحاله اوسئ بالکل نو هېوادوالو یوازې دا فکر مه کوئ چې موږ یې ستاسو سره ستاسې کورنۍ ستاسې وروڼه خویندې مور پلار دا ټول ظاهرېږي درسره او د دوی ژوند درسره خرابېږي نو ډېر احتیاط کوئ په اخترونو کې کله چې چکر وهئ نو ډېر احتیاط کوئ دوستانو موږ خپرونه همدلته پای ته رسوو تاسې را سره د دې ساحې ښایسته ښایسته شاټونه وګورئ په آخره کې ما مصطفی میاخیل سادات صاحب ته او نورو ملګرو ته اجازه راکړئ په لویو بخښونکي خدای سپارم چې هر ځای کې اختر مو مبارک شه هره ورځ مو د اختر په څېر خوشحاله اوسه